قرآن شریف کې هم الله پاک فرمایي کنه چې اے خلکو ما تاسو د یو سړی نه او د یو ښځې نه پیدا کړی او بیا می تاسو تقسیم کړی په مختلف خلکو کې په مختلف قبایلو کې چې تاسو یو بل وپیژنئ. زمونږ د پښتنو په اصل کې زمونږ ایتھنیسټي خو افغان پکار ده، پاکستان نه ده پکار. پاکستان زمونږ ملک دی خو زمونږ ایتھنیسټي په اصل کې ویل کېږي نسل ته. زمونږ نسل خو افغان دی کنه. زمونږ په ډومیسایل کې هم لیکلي چې زمونږ د کم افغان قبیلې سره تعلق ساتو. څنګه څوک عثمان خیل دی، څوک بلی خیل دی، څوک ابراهیم خیل دی، څوک یوسف زی دی، دغه شانتي ډېرې قبیلې دي. نو هغه قبیلې ټولې د کم ځای نه راغلي، یا خو د افغانستان نه راغلي دي کنه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کم مقام دی زمونږ په دین کې. بلال رضی الله عنه هغه صحابي دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم معراج ته تللی و. د معراج واقعه به تاسو ته یاد وي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د معراج واقعه نه راغی، یعنی په جنتونو په دوزخونو باندې وګرځېدو، نو کله چې واپس راغی نو د بلال رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو چې ای بلال ته داسې څه عمل کې چې ما په جنت کې ستا د خپو اواز اورېدلی و. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږ ورډ اف د ډے نمبر 20 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږ دی ریسزم. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن لا. ریسزم د دوو ټکو نه جوړ دی، ریس او ایزم. اول په ایزم باندې ځان پوهه کړئ چې ایزم څه ته ویل کېږي. د ځینو خلکو نه په څه وجه باندې نفرت ساتل یا د هغوی سره تعصب ساتل یا د هغوی سره امتیازي سلوک کول، جابرانه ظالمانه رویه ساتل، دې ته ویل کېږي ایزم. ایزم دې ته ویل کېږي چې ځینو خلکو ته په څه وجه باندې کمتره کتل، چې یو سړی هغه ته کمتره ګوري، هغه نه نفرت کوي او ځان ته ښه ګوري، ځان برتره ګڼي او هغه ته ښکته ګوري، هغه کمتره ګڼي. اوس ایزم یو داسې ټکی دی چې دا د نور ډیرو ټکو سره راځي. نننی ټاپک خو زمونږ دی ریسزم، خو دا ایزم د دې نه علاوه هم د ډیرو ټکو سره راځي. مثال په طور کلریزم، کمیونیزم، کیپیټالیزم، مټیریالیزم. نو دغه شانتي دا د ډیرو ټکو سره راځي. خو نننی لیسن زمونږ دی د ریسزم په باره کې. نو اول به اوس مونږه په ریس باندې ځان پوه کوو چې ریس څه ته ویل کېږي. یو ریس خو هغه دی، تاسو ته به پته وي چې کم د گاډو ریس کېږي یا د منډو ریس وي یا د اسونو ریس وي، کوم مقابلې کېږي هغې ته هم ریس ویل کېږي. د هغې هم بالکل هم دا سپیلنګ دی، بلکې هم دا ټکی دی، خو هلته کې یې مطلب بدل وي. هغه یو مقابله ده، صحیح ده. خو دلته کې د ریس مطلب دی د انسان چې کم وجود څنګه جوړ شوی دی، دا زمونږ ریس دی چې زمونږ وجود څنګه جوړ شوی دی. نو دغه شانتي که تاسو خیال کړی وي د ځینو خلکو سترګې وړې وي، د ځینو خلکو شونډې غټې وي، نو دا زمونږ ریس دی. اوس په حقیقت کې په دنیا کې خو صرف یو ریس دی او هغې ته ویل کېږي د هیومن ریس. د هیومن ریس مطلب دا دی چې ټوله دنیا که تاسو وګورئ، مونږ ټول د چا اولاد یو؟ مونږ ټول د حضرت آدم علیه السلام اولاد یو که نه. نو زمونږ د ټولو ریس یو دی، زمونږ د ټولو یو شانتي وینه ده او زمونږ د ټولو یو شانتي هډوکي دي، یو شانتي وجود دی، د ټولو دوه سترګې دي، دوه لاسونه دي. نو زمونږ د ټولو ریس یو دی. خو بیا هم په دنیا کې بیا هم خلق تقسیم شوي دي. په قرآن شریف کې هم الله پاک فرمایي کنه چې اے خلکو ما تاسو د یو سړی نه او د یو ښځې نه پیدا کړی او بیا می تاسو تقسیم کړی په مختلف خلکو کې په مختلف قبایلو کې چې تاسو یو بل وپیژنئ. د دې اصل مقصد خو دغه و. خو د افسوس خبره دا ده چې په نننۍ زمانه کې دا ریس تقسیم چې دی دا صرف د خلکو د پیژندلو دپاره نه ده، بلکې په هغې کې د فرق کولو دپاره داسې ده چې کله خلک یو ته سپک ګوري او بل ته سپک ګوري. نو دغه شانتي تاسو وګورئ په دنیا کې چې کم ریسز دي، یعنی ایشین دا یو ځان له ریس دی، یا یورپینز دا یو ځان له ریس دی، یا دغه شانتي افریکنز دا یو ځان له ریس دی، یا امریکنز دا یو ځان له ریس دی. نو دغه شانتي دا ټول ریسز دي. نو اوس کم خلک چې د چا د ریس د وجې نه، د چا د ظاهري وجود د وجې نه چې د هغه شکل څنګه جوړ دی، د هغه وجود څنګه جوړ دی، د دې وجې نه څوک د چا سره نفرت ساتي یا امتیازي سلوک د چا سره کوي، دغې ته ویل کېږي ریسزم.
نو دغه شانتي د رنګ د وجې نه هم خلک د یو بل سره تعصب ساتي، د یو بل نه نفرت کوي، امتیازي سلوک کوي. چې خلک اکثر تاسو به دا اورېدلي چې څوک سپین وي نو هغه ښکلی دی او چې څوک تور وي نو هغه بدرنګه دی. دا خبره بالکل غلطه ده. دا هم په ریسزم کې راځي. خو د رنګ د وجې نه چې څوک د چا سره تعصب ساتي، د چا نه نفرت کوي، د چا سره امتیازي سلوک کوي، نو دغې ته بیا اصل کې ویل کېږي کلریزم. کلریزم دا هم د ریسزم یو شاخ دی، دا د هغې یو څانګه ده، دا د هغې یو سب کټګري ده. نو ریسزم او کلریزم دا بیسیکلی یو څیز دی، خو کلریزم مخصوص صرف او صرف د رنګ په باره کې دی. اوس دلته کې 2-3 ټکي نور زده کړئ. یو ته ویل کېږي ایتھنیسټي. ایتھنیسټي دې ته ویل کېږي چې ته د کم ځای، د کمې علاقې نه راغلی، د کم کلچر نه راغلی، د کم رسم و رواج نه راغلی، یا د کمې قبیلې نه راغلی، دغې ته ویل کېږي ایتھنیسټي. ریس خو دې ته ویل کېږي چې ستا ظاهري شکل څه دی. صحیح ده، ستا سترګې څنګه دي، ستا رنګ څنګه دی، ستا وجود څنګه دی، ستا شونډې څنګه دي، دغې ته خو ویل کېږي ریس. هغه زمونږ ریس دی. او ایتھنیسټي دې ته ویل کېږي چې موږ د کم ځای نه راغلي یو، د کم کلچر نه راغلي یو، د کم ژبې نه راغلي یو، دا زمونږ ایتھنیسټي ده. نو کله چې هم زمونږ نه اکثر موږ کله فارم وغیره فیل کوو که نه، دلته دا په یورپ کې ډېر کېږي چې کله موږ اکثر فارم فیل کوو نو په هغې کې زمونږ نه تپوس کړی وي چې ستا ایتھنیسټي څه ده. نو موږ هلته کې بیا لیکو پاکستانی، چې زما ایتھنیسټي پاکستانی ده، یعنی موږ د پاکستان نه راغلي یو. خو په اصل کې که زه د پښتنو خبره وکړم نو زمونږ د پښتنو ایتھنیسټي خو په اصل کې افغان ده، یعنی موږ خو د هغه قبیلې نه راغلي یو، کنه افغان قبیلې نه راغلي یو، کنه زمونږ چې کم نیکونه وو هغه د افغانستان نه دی خو راغلي دلته آباد شوي یو، کنه. نو زمونږ د پښتنو په اصل کې زمونږ ایتھنیسټي خو افغان پکار ده، پاکستان نه ده پکار. پاکستان زمونږ ملک دی، خو زمونږ ایتھنیسټي په اصل کې ویل کېږي نسل ته. زمونږ نسل خو افغان دی، کنه. زمونږ په ډومیسایل کې هم لیکلي چې موږ د کم افغان قبیلې سره تعلق ساتو. څنګه څوک عثمان خیل دی، څوک بلی خیل دی، څوک ابراهیم خیل دی، څوک یوسف زی دی، دغه شانتې ډېرې قبیلې دي. نو هغه قبیلې ټولې د کم ځای نه راغلي، یا خو د افغانستان نه راغلي دي، کنه. خو بیا هم مونږ وایو چې زمونږ ایتھنیسټي پاکستانی ده، ځکه چې هغه زمونږ ملک دی. دغه شانتې بل یو ټکی دی نیشنلټي. اوس نیشنلټي زمونږ پاکستانی ده، ځکه چې موږ په پاکستان کې اوسېږو، زمونږ نیکونه دلته کې راغلي وو، د ټولو سره پاسپورت پاکستان دی. نو پاکستان خو اوس جوړ شوی دی، که نه. پاکستان خو 70-75 کاله مخکې جوړ شوی دی، د هغې نه مخکې خو پاکستان نه و. او زمونږ ایتھنیسټي خو په زرګاو کالو زړه ده. صحیح ده. نو ځکه زمونږ نیشنلټي پاکستانی ده او زمونږ ایتھنیسټي د پښتنو ایتھنیسټي چې ده نو هغه افغان ده. دغه شانتې به د چا انډین وي، دغه شانتې د چا نور ملکونو والا هم کېدی شي. اوس زه په اخره کې صرف د کلریزم په باره کې تاسو ته یو 2 خبرې کول غواړم. زمونږ په معاشرې کې هم، په پاکستان کې هم، د افسوس خبره ده خو په پاکستان کې هم کلریزم ډېر زیات دی. مونږ اکثر ګورو چې د چا رنګ سپین وي نو هغه ته مونږ وایو چې دا ښکلی دی، او چې د چا رنګ تور وي نو هغه ته مونږ وایو چې دا بدرنګه دی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او دا زمونږ به حیثیت مسلمان زمونږ د اسلامي تعلیماتو هم خلاف ده. نبی صلی الله علیه وسلم که تاسو ته یاد وي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله آخري خطبه کوله، نبی صلی الله علیه وسلم په آخري خطبه کې څه ویلي وو چې یو عربي په عجمي باندې او یو عجمي په عربي باندې هیڅ فوقیت نه لري، او یو تور کس په سپین باندې او سپین په تور باندې هیڅ قسم فوقیت او برتری نه لري. برتری او فوقیت کدن و هغه صرف او صرف په تقوا باندې ده. تاسو دې ټولې خبرې ته سوچ وکړئ د نبی صلی الله علیه وسلم چې په آخري خطبه کې دا کومه خبره کړې ده، دا د څه په باره کې ده؟ دا بالکل د ریسزم په باره کې ده او د کلریزم په باره کې ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم هم د دې خلاف وو، موږ مسلمانان هم ټول د دې خلاف یو، او په دنیا کې ډېر انسانان داسې دي چې هغه ټول د ریسزم خلاف دي. تاسو به په تیر شوي د فوټبال ورلډ کپ چې کله کېدو، د فیفا ورلډ کپ په هغې کې به تاسو کتلی وي چې ټول پلیران د میچ نه مخکې به راجمع شوله او په ګراونډ کې به بینر به یې نیولی او په هغې باندې به یې لیکلي وو چې say no to racism. او دغه شانتي په کرکټ کې به هم تاسو کتلی وو، په تیر ورلډ کپ کې په کرکټ کې هم شوي وو چې هغوی ټولو به زنګونان ولګوله کلاړیانو او لاس به یې اوچت کړله او هغوی به هم دا وي چې say no to racism. نو د ریسزم زمونږ په اسلام کې هم هیڅ گنجایش نشته دی، او د کلریزم هم په اسلام کې څه گنجایش نشته دی. یو اگزامپل دله در کومه، د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کم مقام دی زمونږ په دین کې. بلال رضی الله عنه هغه صحابي دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم معراج ته تللی و، د معراج واقعه به تاسو ته یاد وي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د معراج واقعې نه راغی، یعنی په جنتونو په دوزخونو باندې وګرځېدو، نو کله چې واپس راغی نو د بلال رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو چې ای بلال ته داسې څه عمل کې چې ما په جنت کې ستا د خپو اواز اورېدلی و.
صحیح ده. نو بلال رضی الله عنه ته وی چې نبی صلی الله علیه وسلم زه خو دې خاص عمل نه کوم، خو زه کوشش کوم چې همیشه په اودس کې اوسېږم او کله چې هم زه اودس وکم زه پسې بیا 2 رکعات نفل کوم. نو تاسو وګورئ بلال رضی الله عنه خو یو حبشي و کنه، دا خو د رنګ نه تور و، خو دا هغه مقام وګورئ چې نبی صلی الله علیه وسلم په جنت کې داغه د خپل आवाज اوریدلې و. نو دغه شان تاسو وګورئ په دنیا کې چې کم د افریقې خلک دي د رنګ نه تور دي او دا غوي سره د دې رنګ د وجنه څومره زیاتې کیږي. مخکې وسره هم شوي دي، په زرګاو کال وسره شوي دي او اوس ورسره هم کیږي. په زرګاو کال هغوی غلامي تیره کړې ده، دا خلکو د دین غلامان جوړ کړي او دا به په زنځیرونو باندې تړلي وو، په دوی باندې به هر قسم ظلمونه کوله او دا به خلکو خرڅوله، یو به په یو باندې خرڅوله او بل ملک په بل باندې خرڅوله او دوی به په کشتو کې کېنولي وو. پخوا خو به ټول تجارت په غټو غټو کشتو کې کېدو که نه، نو په هغه وخت کې چې کمی کشته وي نو خو به هغه چپواله وي که نه، په لاسونو باندې به خلکو کولې. نو دا ټول د افریقې خلک به دی یورپینز او دا امریکنز او دا کم چې نور دنیا خلک دي دوی به د دوی نه غلامان جوړ کړي وو او په دوی باندې به هغه کشته چلولې، په میاشتو میاشتو به په دې سمندر کې دا غریبان به په زنځیرونو هم تړلي وو او په دوی باندې به دا کشته چلولې. نو د دوی سره د دوی د کلر د وجنه د کلریزم د وجنه د دوی سره دومره زیات ظلم شوی دی او تر اوسه پورې ورسره کیږي. خو ان شاء الله یو ځل به دا دنیا د دې کلریزم نه پاک شي، ځکه چې په دنیا کې ډېر خلک د دې لپاره کار کوي او مونږ او تاسو له هم پکار دي چې مونږ د هر قسم ریسیزم نه او د هر قسم کلریزم نه مونږ ځان وساتو. نو چې د چا د دین د وجنه یا د چا د جبې د وجنه د چا سره سړی امتیازي سلوک کوي، چاته سپک ګوري، چاته کمتر ګوري، نو هغه به ان شاء الله مونږ په بل یو ټاپک کې کوو، ځکه چې هغه په ریسیزم کې نه راځي. صحیح ده، په ریسیزم کې همدا راځي چې د چا د وجود ظاهري وجود د وجنه چې د هغه شکل څنګه جوړ شوی دی او یا د رنګ د وجنه د چانه نفرت کول، چاته کمتر کتل، دې ته ویل کېږي ریسیزم. اوس تاسو لپاره هوم ورک دا دی چې تاسو ټول په کمنټس کې یو فقره د ریسیزم خلاف ولیکئ. صحیح ده. نو ان شاء الله په نیکسٹ لیسن کې بیا ملاویږو. لایک او شیر نه هیر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله پامان.